او خبرې بالکل نه کوو. د هغې وجه دا ده چې بس د خبرو وخت نشته. د هغې وجه دا ده چې د شعرونو وخت بس په ختمېدو دی، نو د خبرو وخت ختم شوی دی وختي. سپوږمۍ ده، د سیند غاړه ده، بهار دی، نو اوس وایه. سپوږمۍ ده، د سیند غاړه ده، بهار دی، نو اوس وایه. تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی، نو اوس وایه. مننه جي. سپوږمۍ ده، د سیند غاړه ده، بهار دی، نو اوس وایه. تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی، نو اوس وایه. او دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې، دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې، پښتونه عباسینه نن دې وار دی، نو اوس وایه. ډېره مننه. دا یو څو د غزل شعرونه دي. چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي. مننه. چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي. او چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نه شي، چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نه شي، په سر به پاس وي خو اسمان هډو کېدلی نه شي. او ظالمان ویني، جابران ویني او غلی ناست وي. ظالمان ویني، جابران ویني او غلی ناست وي. دا به بل څوک وي، زما ځان هډو کېدلی نه شي. مننه مننه. ظالمان ویني، جابران ویني او غلی ناست وي. دا به بل څوک وي، زما ځان هډو کېدلی نه شي. مننه صاحب، مننه. او د سخاوت او د غیرت دواړو په ښه رشته ده. د سخاوت او د غیرت دواړو په ښه رشته ده چې دسترخوان نه لري خان هډو کېدلی نه شي. مننه. او چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، په نوم به وي خو مسلمان هډو کېدلی نه شي. چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ، په نوم به وي خو مسلمان هډو کېدلی نه شي. مننه جي. او ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي. ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي. ستا په رنګ بل څوک بې ایمان هډو کېدلی نه شي. مننه جي. مننه مننه صاحب. ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي. ستا په رنګ بل څوک بې ایمان هډو کېدلی نه شي. او چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني، چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني، زما د خاورې ترجمان هډو کېدلی نه شي. تاسو د طرفه لږه خاموشي غواړم بچو. چې خپل قدرونه بس یو 15 منټه ماله راکړي، بیا تاسو څه کوئ، تاسو ته ازادي ده. چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني، زما د خاورې ترجمان هډو کېدلی نه شي. او شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي. شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي، نو عباسین خو د خپل ځان هډو کېدلی نه شي. چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي، ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي. د شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي. شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي، نو عباسین خو د خپل ځان هډو کېدلی نه شي. دلته مې یو 2 شعرونه لیکلي دي او بیا تاسو دپاره یو نظم خاص کر
د یو خاص موقع په مناسبت دی دا شعرونه چې واورئ تاسو ته پته ولګي چې نظم کې به صحیح پښتو د چا میراث ده او د دین ملګري څوک دي پښتو د چا میراث ده او د دین ملګري څوک دي لږ ووایئ که نه د اباسین ملګري څوک دي پښتو د چا میراث دی او د دین ملګري څوک دي لږ ووایئ که نه د اباسین ملګري څوک دي او ګریوان ته سر دننه کوي ځئ لږ خو ایمان تیر کوي ګریوان ته سر دننه کوي ځئ لږ خو ایمان تیر کوي د وینې 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 فلسطین ملګري څوک دي او دا دغه نظم خجی پښتو د چا میراث دی او د دین ملګري څوک دي لږ ووایئ که نه د اباسین ملګري څوک دي ګریوان ته سر دننه کوي ځئ لږ خو ایمان تیر کوي د وینې 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 فلسطین ملګري څوک دي دا نظم د فلسطین د بچو په نامه دی دا زوړ نظم دی خو زمونږ حالات نه بدلیږي نو بس چې نه بدلیږي نو د 13 کاله زړې خبرې هم نوي دي غوریز انځور د دې نظم نوم دی یعنی بیسټ پینټینګ چې د ګوتو جوړ کړی تصویري ستاسو توجه به غواړم په دې کې چې کوم ټکی ګراني زه به ورسره کوشش کوم چې تاسو ته ترجمه کوم د دنیا د تصویرونو نمایش دی د هر یو بر اعظم خلق راټول دي د سپین پوستو او تور پوستو غلغله ده فنکاران د هر وطن ګوته په خوله دي شاهکارونه ټول منډو ته اویزان دي چا د غرونو د لمنو او سیندونو چا د سپینو ګلورینو مستو جونو تصویرونه را جوړ کړي دي په وینو هغه فن چې د فنکار روح پکې ښکاري ټول حیران ګوته په خوله رنګونه ساري چې په دې کې یو تصویر ته مې نظر شو دا زما خپل پینټینګ دی چې په دې کې یو تصویر ته مې نظر شو ډېره جقه ورته جوړه وه د خلکو ما هم وکتل په غټو غټو زیر زیر چې په دې پینټینګ کې څه خبره خاص ده یو ماشوم دی پروت په وینو کې لت پت دی شین لوګی دی ځکه شاته منظر تت دی د ماشوم خوا کې رحیل دی په رحیل کې یو کتاب دی چې شین ټوکی ته چاپیر دی د سیفون یو لوپټه هم په ریګونو کې پرته ده په ګس لاس کې چوسنی کلک نیولې یو تعویز چې په سپین مزي سره سرمن کې د مرۍ نه په ګروي اویزان دی ګروي دی اډوکی ته وایي ګروي یو تعویز چې په سپین مزي سره سرمن کې د مرۍ نه په ګروي اویزان دی اننګي لګ په دړو باندې خړ دی کړاغ سترګې وازه خوله د یاري مړ دی غبرګ لاسونه یې واز کړي لکه غېږې ته د مور چې هوس کاندي د اوږو او ملا د لاندې د سیزنۍ یو څو لړونه د شګلوړې نه پترس کې شګلوړی د ملا د کوڅر بټک ایریا ته وایي پښتانه ډېر ښه خټکي لري خو زموږ نه ورکېږي لګیا دي د شګلوړې نه پترس کې خټکۍ د خپې د شاته طرف ته وایي او پتون لاندې د شګلوړې نه پترس کې خټکۍ او پتون لاندې د ورني پیس کې ښکارېږي لږه وینه پکې چم ده سره ټنګرې پرته ده د پښتو په لاندې برید یې یو ګولی جوړ کړی غار دی وحشتونه ترې راساسي چې سینه او ډونګه بیل دي د امغانو د منځ لور ته یې د وینو کرښې تلې چې کچه وړه پچۍ یې په سرو وینو لمبېدلې ایله تته ښکارېدله چې تازه سنت دی د کنجکو پیکړۍ د خیخ پینه د چاپیره د تصویر د فریم د پاسه په نری شان له یو تار کې یو کاغذ را اویزان دی چې د پاسه پې لیکل دي USA بیسټ پینټینګ آف د سنچري